کړه شخه شاګرده او خپل برابر دي ازه بس تکړه شخه هغه بل څه شو السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر علي دا د څه دکان دی؟ دا د پیکوړو دکان دی ګرمي پیکوړې مم پخ کړي او سړی مې لګلې ګرمي روټۍ راوړي راځه راوخېږه چې وخورې که نه دا خو د بوټانو دکان دی. نو دغه خو تمام وې که نه ولې ته سړون خو نه خو د بوټانو دکان دی که نه یو برند ښایسته جوړه راکړه. ښه ولې نه تابعداره لکه زه یو برند جوړو ګوره هلکه دا د سپورټ جوړه ده ښه ډېره یې ونده خوښه به دې شي ځه یاره دا خو مې داسې خوښه نه شو یار. یاره کاکا عجیبه سړی څونه ښکلې جوړه ده یار دا دې ولې نه ده خوښه اشنا برند جوړه راوړه برند ښه ګرانه راواله دا خو ارزان شی دا زه نه الم. او ایسي سړی خو راته مالداره ښکاري ښه ګرانه راوالم دا د ترکي نه راغلي داسې بوټ دی که نه وګرځه پکې که دې خوښ نو بیا یې راوړه دا واله چک کا نه 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 دې کې خبرې نشته خبرې ورو چک که ځه وکاږه تې سامان تې وکاږه خو خبرې پکې نشته د بیا وروسته تاسو شرمېږئ شاګردان مې تنخوا ورکوم دا لکه ته کاکا ته څه ته ګورې تا زما خبرو ته څه غوږ نیولې ته بوټ چک که که نړه دې راله او چورادې لاسه کوي دونه وخت کې خلکه 5 جوړې دي او تا پکې یو جوړه وانغښته یاره دا خو ټیک نه دی. ته وګوره دا بیل سیمپل دی دا خو د خټو دي. د خټو نو خټو کې هم پکې ګرځوم داسې مړې ژوندې هم پکې کوه هغه ورځ مې یو کس له ورکړه خواښې کره پکې تلي یاره دا مې هم خوښ نه شو. کاکا دا خدای نه ویریږي دا ډېرې جوړې دي دا خو 10,000 جوړې دي چې تا ځکه نه خوښېږي تی کور ته یو سل ته به دې په خپله خوښ شي که نه منه لکه صحیح جوړه راکړه چې دا شوشه خو مې جوړې که نه نو ته به شوشه په بوټ جوړې شوشه په خونډه سیوک جوړه که په ښه کپړو باندې جوړه که ځان د پرسنالټي سازه که د خدای نیکبخته ته به اوس بوټ ته څوک ګوري دا یې زما بوټان په خپو وي ټول خلکه کمنټو کې بدلې که او بدلې که اعلان کې دا یې دوکان هم دی خو نه یې بدلومه شا به مړه نخرې دې راغشي دا واله بیل شی دی دې کې به انګړه پیچه نه کوې دا بیل شی دی ښه دا واله هلکه دا خو مې خوښ شو خو خبره کوه د دې څو پیسې دي؟ ښه سړی راته ښکاره شوې خبرې سره ډېرې نه کوم 3,000 روپۍ دي او ته 500 راکړه خو ډېر غریب سړی یم ما له خو کلي کې چا چانته کړې ده هغه هم 10 روپۍ نه نو ته د چاندې په پیسو برانډ بوټان غواړې او دا راته ووایي چې ستاسو کلي کې څو کوره دي یاره زموږ کلي کې به یو 200 کورې خدای ته به برباد نه که روپۍ کور هم دله نه دی راټول شوی بس تا دا ګاونډیان دا نه غواړي چې ته بوټان پخپو کې داسې کار کوم دغه چپړې دې پخپو که او ښه دوړې پې کوه خپې ځان پسې راکاږه ځه وځه